نو روح واپس راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیأتیه ملکان نو دو ملائک راشي د دوی نومونه راغلي دي چې دوی ته منکر او نکیر ویلی کېږي د عقیدې په درسونو کې موږ د دې مبارکې ښه تفصیل بیان کړی فیجلسانه نو دا سړی کښېنی او څنګه کښېنی او په دغه تنګ ځای کې څنګه کښېنی دې ته وایي ایمان بالغیب په مؤمن او کافر کې خو فرق دا دی چې د مؤمن ایمان دی په څه باندې په غیبو باندې د اسمان اودي دی یا شین دی کافر یې مني که نه مني ولې ښکاري نه د هر څه هغه یې نه که چېرته الله دا هر سره ښکاره کړي ټول یې نو بیا خو ټول مني خو د ایمان پته خو هله لګي چې یو شی ستا نه غیب دی او الله درته وایي داسې کېږي او پیغمبر وایي داسې کېږي او ته یې ومني ځکه د مؤمنانو په سوره بقره کې اولنی صفت دا ذکر شوی دی الذین یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په غیبو باندې په دې تنګ قبر کې دا مړی څنګه کښېني او څنګه یې راپاڅوي په دې هر څه باندې الله قادر دی په دې هر څه باندې الله قادر دی ځکه یو غیر مسلمه د یو عالم سره مناظره کوله او بعض علما دا قصه ذکر کوي چې یو منکر حدیث کم چې د دې نه منکر دي چې عیسی علیه السلام په مړ شوی دی او هغه بیا نه راکوزېږي او هغه اسمان کې نه دی والعیاذ بالله وی هغه په یو عالم باندې دا اشکال راواچوي چې دا عیسی علیه السلام چې بره په اسمانونو کې دی تاسو وایي چې اوده دی هغه ورته یو دا مسله خو د قرآن او د حدیث نه ثابته نو وی دی دا ډکې میچازي او تشي میچازي او داسې ترتیب دی دا ګوره څوک چې ایمان یې برابر نه وي که نه د ده زړه ته دا خبرې ده دا څه سوال دی هغه ورته ښه کښېنه جواب یې ووایه وایي ته د مور په خېټه کې وي نهه میاشتې که نه هغه یو وایي ستا د میچازو څه سیسټم و سیسټم دې څه و د میچازو بس هغه روان شو هېڅ ورسره کم رب چې د ماشوم د مور په خېټه کې ساتلی دی او نه څوک د میچازو نه خبرو نه څوک د جړا نه خبرو نه څوک د دړ او د تکلیف نه خبرو نه څوک د رزق نه خبرو الله ساتو هغه رب عیسی علیه السلام په اسمان کې دغه شان ساتلی شي ایمان غواړي هره خبره کم رب چې په دغه وړوکي ځای کې د مور په دې خېټه کې دا ماشوم تاوی را تاوی یو دی غټېږي یو دی لویږي یو دی ولې هغه رب په دې قادر نه دی چې په دې تنګ قبر کې دا سړی کښېني قادر دی جینو اوس بل سوال بیا دا کوي چې جینو دا قبر څنګه پراخه کېږي بیا به دا سوال کوي نو که چېرته دا سوالونه دې شروع کړو نو ستا د ایمان فایده څه ده که دا شي نه الله راښکاره کړی وی دا هر څه نو بیا خو کافر یې مني خو هغه یې په دې نه مني ځکه چې د هغه نه څه دي غایب دي نو هغه وایي چې کوم شی زه نه وینم زه یې نه منم موږ وایو چې الله یې وایي موږ یې منو چې پیغمبر وایي موږ یې منو اگر که موږ نه یې لیدلی نو دا انسان کښېنولی شي قبر کې فیقولان له نو دا دوه ملایکو ته من ربک رب دې څوک دی هغه وایي ربي الله الله زما رب دی فیقولان له ما دینک نو هغو ته دین دې څه دی نو دی ورته وایي دیني الاسلام دین خو زما اسلام فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم د دغه سړي په باره کې څه وی ده چې تاسو درلېږلی شوی فیقول هو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جوابونه او سوالونه په ظاهره کې څه دي اسان دي ډېر وګوره د دې جواب ګورې هغه څوک ورکولی شي چې د دې په سوري کې ژوند تېر کړی د چې د داسې ډاډه ووایي چې زما رب الله دی د دغه رب یې ټول عمر بندګي کړې ده د چې داسې ډاډه ووایي چې زما دین اسلام دی د دغه اسلام په سوري کې ژوند تېر کړی د چې زه ووایي چې دا خو د الله پیغمبر نو دغه پیغمبر په نقش قدم دی ټول عمر تللی دی ځکه یې دلته جواب ورکړو نو بیا ترې سوال وکړي چې
وما علمك نو دا خبری تا دا کم ځینې زده کړي فیقول نو هغه ورته وایي چې قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت ما د الله کتاب ویلو په هغې مې ایمان راوړی او هغه مې رښتینې ګڼله دا مسله به ډېر ملګري اول پورې اوري چې قبر کې څلور سواله کېږي اولنی سوال څه دی رب دې څوک دی دین دې کوم یو دی پیغمبر باره کې څه وی دا خبرې د کوم ځینې زده کړي علماو بیا د دې جوابونه کړي دي عام خو دغه مشهوره ده چې 3 سواله کېږي نو دا څلورم څنګه بعضو علماو خو دا جواب کړی دی وي دا د بعضو نه کېږي او د بعضو نه کېږي او کم جواب باندې چې زړه مطمئن کېږي هغه دا دی چې عام 3 سواله دي د مؤمن نه څلورم کېږي او دا څلورم تی هله کېږي چې په دې 3 کې پاس شي هلته یې جوابونه برابر کړو نو څلورم سوال بیا دا دی نو دا دې زده کړي د کوم ځای نه دي نو ګوره هغه ورته وایي ما د الله کتاب ویلی دی ایمان مې پرې راوړی او په هغې باندې زما یقین و ځکه پې زه پوه شوی یم مطلب دا دی چې داسې چل کړی دی تحقیق یې کړی دی که تقلیدونه یې کړي تحقیق یې کړی دی علم یې کړی دی دا یې نه دي ویلي چې زه د مولوي صاحب په لار پسې روان یم د مولوي صاحب نه مې زده کړي یا د پلاني امام صاحب نه یا د پلاني مذهب والا نه 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 وي د قرآن نه مې زده کړي وي دا خبرې ښه نو یو سړی اوس که دلته دا ووایي چې ده خو د پیغمبر تذکره ونه کړه څه جواب به یې کوي بارک الله فیک په قرآن چې دی عمل وکړو قرآن چې دی زده کړو خو په قرآن کې دقې دي چې پیغمبر په لار روان شي نو هغه مسله به کې دنده راله ټوله دې چې کله دا څلور جوابونه ورکړي فینادي مناد من السماء نو د اسمان نه اواز کوونکی اواز وکړي ان صدق عبدي زما دې بنده رښتیا ووایي فافرشوه من الجنه د جنت د تلیانو نه یو تلی ده ته به دې قبر کې واچوي دا امتحان دی د دې امتحان دی زه د سوچ کړی د دنیا د امتحانونو غمونه دي موږ سره او د دنیا د مسلو چېرته سوچ دې کړی چې د قبر په دې امتحان کې به ته څه جواب ورکړې الله له ستا د ژوند نچوړ ټول په 3 سوالونو کې راوځي ستا د ژوند نچوړ ټول په 3 سوالونو کې دی خو په دې کې یو ځای کې دا سوال نشته چې دنیا دې څومره ګټلې وه په دې کې یو ځای کې هم دا سوال نشته چې د کوم امام صاحب په مذهب وې په دې 3 سوالونو کې دا سوال نشته چې د مولوي صاحب لار دې مضبوطه رانیولې وه او که نه په دې 3 سوالونو کې دا سوال نشته چې ته حنفي وي که شافعي وي که حنبلي وي که مالکي وي که څه شی وي تپوس د الله په باره کې د دین په باره کې او د پیغمبر په باره کې همدغه بنیادي خبرې دي نو ځکه خو قرآن کې ځای په ځای دي اطیعوا الله واطیعوا الرسول او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ منشور هم دقه دی زمونږ هم دي دقه 2 اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا موږ چې دې خبرې له زور دومره زیات ورکوو هم دې دپاره ورکوو چې په دې قبر کې کامیاب شي دلته تا نه تپوس د بل هیڅ چا نه کېږي د دنیا تپوس نه نه کېږي د دنیا د مزدوریانو د حسن د ځوانۍ د زور د هېڅ شي تپوس نه کېږي تپوس ټول د دین په باره کې دی 80 کاله عمر او یا اتیا 50 40 30 څومره چې نیم تېر کړی د دې نچوړ صرف په 3 سوالونو کې راوځي چېرته دې امتحان دپاره مې څه تیاری کړی څه خوشبخته بنده دی جواب یې د 4 سوالونو ورکړو اواز وشو د الله د طرف نه زما بنده رښتیا وایي د جنت په تلیانو کې یو تلی درته واچوئ والبسوه من الجنة او د جنت لباس ورته ورواچوئ وافتحوا له بابا الى الجنة او د جنت طرف ته یو دروازې او کړکۍ درته کولاو کوي فیأتیه من روحها وطیبها نو دا کړکۍ چې کله کولاو شي
نو دته خوشبو راځي او سیلۍ د جنت ورته راځي. دا بعض وایي که نه لکه سړی خو به خپل مړي خفه کېږي، مړ هغه پلانی غریب وګوره قبر کې هغه تنګ قبر کې پروت دی او دې ګرمۍ ته وګوره او دې سختي ته موږ پې له پاسه نشو ودرېدی په ځمکه باندې هغه پکې دننه پروت دی. نو که چېرته ستا دا مړی جنتي او د الله دپاره یې څه کړي نو هېڅ غم یې مه کوه. د جنت په تولۍ کې پروت دی، د جنت په لباس کې دی او د جنت نه ورته کړکۍ کولاو ده، د څه غم دی؟ یو روایت کې راځي چې ورته وویلی شي اوده شه داسې اوده شه لکه ناوې چې اوده کېږي. ناوې څنګه اوده کېږي؟ ولې ناوې اولنۍ شپه کیسې چلي، څوک یې نه تنګوي، د چا سره کار نه وي، څوک یې نشي تنګولی ځکه چې دا میلمنه ده، دا د دې میلمستیا ده، دا د دې قدر دی، دا د دې عزت دی. دا سړی جنتي هم دقې شان ویده شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فیفسح له فی قبره مد بصره، دا قبر ورته پراخه کړی شي او دومره ورته پراخه کړی شي لکه کوم ځای پورې چې نظر ځي. ظاهره کې دې قبر ته ګورئ، تاسو خو داسې ګورئ چې داسې معمولي ځای دی، دا ډېر غټ ځای دی. ګورئ دې کې ډېرې غټې فیصلې روانې دي، ډېرې غټې خبرې پکې روانې دي. هغه حال به هم تاسو واورئ د جهنمي او پر روان درس کې، ځکه چې دې درس کې دا حدیث نه پوره کېږي، دا ډېر اوږد حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویأتیه رجل حسن الوجه، کله چې دا فیصلې ټولې وشي او دته جنت کړکۍ کولاو شي او دا قبر پراخه شي، نو یو سړی راشي انتهایي ښایسته مخې په دې قبر کې د پسې راشي. حسن الثياب، مزیدارې کپړې یې اچولي، طیب الریح، مزیداره خوشبو ترې روانې. نو دا مخ چې دا ښایسته مخ والی چې کله راشي نو دته وایي دې مړي ته ابشر بالذي یسرک، زیری دله درکو دا هغه څه چې ته پې خوشحالېږي. دی په څه خوشحالېږي؟ په جنت. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دی په هغه نعمتونو خوشحالېږي چې نه یو سترګې لیدلي دي، نه یو غوږ اورېدلي دي، نه یو په زړه کې نه په یو زړه کې د هغې سوچ تېر شوی دی. نو دا ښایسته مخ والی انسان ورته ووایي زیری درم د حقه نعمتونو در کوم هغه به راته میلاویږي. هذا یومک الذي كنت توعد، دا هغه ورځ ده چې تا سره یې لوز کېدو چې په دې ورځ به کامیاب شي او په دې ورځ به د الله رضایي او په دې ورځ به نعمتونه، د دې ورځ تا سره لوز کېدو، دا حقه ورځ ده تا ته در ورسېد.